السلام علیکم ډاکټر صاحب. علیکم السلام. مهرباني. ډاکټر صاحب ښه جوړې؟ تشکر. سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. صحت ښه ده؟ خوشحاله اوسئ. مننه ګرانه. ډاکټر صاحب زه یو تکلیف لرم. هغه څنګه؟ دغسې ډاکټر صاحب چې زه دغسې لږ فشار راباندې راځي په دماغ مې که نه، ښه. بیا دغه ګیره شکومه ګیره. څه ډول فشار راځي؟ په څه وخت کې راځي؟ څونه وخت کېږي؟ ګیره تقریبا یو 4 کاله کېږي. د ګیره مې هم همدومره ټایم کېږي پرېښودلې ده، خو بس پاتې کېږي نه. کله اوږده شي، کله بیا فشار راځي، بیا بېرته یې وباسم. ښه. دا داسې یو تار باسې؟ یو تار، یا چې 2 دانې لاسته راشي، یو راځي. څونه وخت کېږي؟ څونه وخت کېږي؟ تقریبا داسې ووایه چې یو 2 کاله به کېږي. ښه. نور هم داسې کوم چلن لري چې هغه تا په نظر غیر عادي ده، یو ډول ښه نه درته ښکارېږي پرته د ګیرې له شکولو، یا نور داسې کارونه هم شته چې هغه تا ته په اصطلاح خوندور نه دي؟ ډاکټر صاحب نور دغسې کارونه چې یو احساساتي کېږم ډېر زره. ښه. معمولي خبره وي چې یو څوک ماته وکړي بس شوه چې دغسې چل ده، بس بیا سړي سره چې زه نور غږېږم زما هګۍ سره جنګ جوړېږي که نه، خبره نه شم ورسره کولی. ښه. عمر دې څومره ده؟ عمر تقریبا هغه 32-33 کې به یم همداسې شاوخوا. او تحصیل و زده کړې دې څومره دي؟ تحصیل زده کړې خو مې مخکې کړي دي، یو 8 کاله به اوس چې هم ډریور یم. دغه بارباري موټر ده د ښار کې. او څونه وخت کېږي چې ډرایوري کوې؟ تقریبا یو 8 کاله کېږي. کوم داسې یو مهمه ډار یا یو مهمه ویره یا تشویش یا یوه ستونزه چې ته همیش تر ډارېږې، هغه د تا په ژوند کې څه ده معمولا؟ بلې اورئ؟ سلام علیکم ډاکټر صاحب، ښه یې جوړې؟ سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. ډاکټر صاحب مخکې اړیکه پرېښودم چې که نه. ما پوښتل چې د تا لویه ستونزه څه ده؟ زه داسې احساسوم چې ته په یو ډول سټرس لرې، یعنې یو ډول اروایي فشار. دغه څه چې تا ما سره شریک کړل یو ډول د اروایي فشار هغه ده، علامه یا نښه ده. ته داسې کومه ستونزه شته؟ د کار د له لاسه ورکولو ستونزه، د اولادونو ته د په راتلونکي کې د ښې نفقې نه چمتو کولو ستونزه، دا چې اولادونه به دې څنګه وروزل سي دا ستونزه، که دا چې مثلا معمولا ډرایوران د ډرایورۍ خبرې دې وکړه، ډرایوران معمولا په ښار کې له ټرافیکو او پولیسو نه هم ډېر ځورېږي یا ډېر ډارېږي. داسې کومه ستونزه شته؟ یعنې داسې کوم څه شته یا ډېر ځله داسې پېښېږي چې دغه سټرس یا فشار داسې یو هغه لري، یو ډول موقعیتي ستونزه وي، یعنې یو ډول د پیرې زر راتلل، یا مثلا په بیړه یو چیرته ځان رسول، یا د وخت له لاسه ورکېدنه، دغه مسله ډېر ځله د دې ستونزې لامل ګرځي. داسې کوم څه شته؟ ډاکټر صاحب دا کوم ځای چې وویلې که نه ته، همدغه ستونزې ټولې په ما کې موجودې دي، لکه د ترافیکو، د پولیسو، او بل دغه موټر چې زر بار پیدا شي، زما کارګر سره هم جنجال وي چې له زر بار کوي، زر ځان ورسوم که نه. دغه د زر خبره نه ده، دغه د زر خبره، دغه د تا اصلي ستونزه ده. ښه. اصلي ستونزه د ګیرې شکونه یا د ګیرې ښکونه نه ده. ښه. دغه د زر ستونزه ته نسې کولی چې دې ته یو منظم مهالویش جوړ کړې چې دغه د زر یا د بیړې هغه د مفکوره دې په ذهن کې له منځه یوسې. خو خی زه به ځینې نورې لارې چارې هم تا سره شریک کړم په دې چې څنګه کولی شي دغه فشار له ذهن نه کم کړي. سمه ده؟ صحیح شو. مننه. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. مننه. خدای دې موفق او بریالی ده. دوستانو ورور زنګ وهلی و او د خپلې یوې ستونزې په اړوند پوښتنه وکړله، لکه څنګه چې ظاهرا ولیدل سوه، لیدل کېده، تاسو به یې اورېدلي خبرې د دوست. دا ورور په یو ډول له اروایي فشار یا رواني فشار لاندې ژوند کوي. دا هغه ستونزه ده چې معمولا د موږ ډېری مراجعین یا ډېری هیوادوال یا ډېری وطنداران دې سره مخامخ دي او په یو ډول ترې ځورېږي. د ما باور دا ده چې د دې ستونزې باید په هر صورت غم وخوړل سي. سټرسونه یا ذهني فشارونه یوه ډېره جدي مسله ده. ډېر نه غواړم دا ورور وډار کړم، خو په هر صورت د ما باور دا ده چې که موږ وکولی سو چې دا مدیریت کو، دا له منځه یوسو، دا موږ سره د ژوند په نورو برخو کې کومک کوي. سټرس یا فشار وروره هغه مسله ده چې ډېر ځله په مهالویش سمیږي.
یعنی که موږ وکولی سو خپل ژوند کې یو منظم مهالویش ځان ته جوړ کړو، خپل وخت او خپل ساعتونه خپل دقیقې سمې او په منظم ډول وویشو، دغه ستونزه هم حل کیږي. یو دویم، ښه ډېر ځله داسې پېښېږي چې موږ یوه ستونزه نسو حل کوی، لکه ده چې دې ورور څه اشاره وکړله، موږ کولی سو دا مسله او دا ستونزه په ورزش هم حل کو. بخښنه غواړم دوستانو، کیدای سي تاسې پرله پسې زنګونه ووایئ، ټلیفون هم وینم، شمېرې مې وینم، خو لږ به ما ته هم اجازه راکوئ چې دوستانو سره ستونزې واقعا په سم ډول حل کو. که ورزش وکړي وروره یا په یو ډول لږ تمرین ولري، لږ ورزش ولري، دغه ورزش په یو ډول د دې لامل یا جوګه ګرځي چې دغه سټرسونه یا فشارونه چې تا په ذهن کې شته دغه وباسي. که په داسې ساده ډول دغه مسله در سره شریکه کړم، یو ډول په عامه اصطلاح چې په کوردکي ډول سټرس یو ډول د وینې په مقابل کې یا د وینې تر مخ باد ده، او کله چې موږ ورزش کوو، کله چې بدني حرکتونه کوو، د موږ بدن کې دغه وینه په چټکۍ او ګړندۍ طرز او شیوه یا طریقه په اصطلاح حرکت کې یو ځغلي. دغه طریقه یا د وینې دغه حرکات یا د وینې د خپل وجود د حرکتونو په وسیله د وینې بدن ته د ټول بدن ته د وینې په سم ډول په منظم ډول د لیږد مسله د دې جوګه ګرځي چې دغه بادونه یا چې موږ د سټرس په نامه پیژنو، دغه فشارونه